موږ ستاسو حکمرانان چې راشي که نه دا څومره تیزي او لوی لوی خبرې کوي یقین وکړه دا اول دوره زمونږ حکمرانان د امریکې او چې کله د هغه ځي دوره وکړي واپس راشي د ده نه غیرت ټول وځي بغیرته شي مفتي ابوالبابا شاه منصور صاحب خپل کتاب کې لیکلی دي په دې څیز باندې یو ډېر زیات لوی تحقیق کړی وغه چې یهود او نصارا او نن سبا لګیا دي ډېر په تیزۍ سره په سحر جادو کې مخکې ځي او باقي کې زمونږ د حکمرانانو تسخیر کې اول نمبر کې ډېر خلکو په ذهن کې دا وي و یره که دا سحر جادو حق وي د انګریزانو باندې خو بچام سحر جادو ونه شو د زموږ مسلمانانو کې ولې نه کېږي نو بنیادي خبره دا ده لکه ته دې خبرې ته سوچ کې خو بیا د دې نه انکار وکړه دا زموږ مسلمانان یو بل ولي یو بل قتل کوي ته ورشه انګریزانو خو یو بل ونه ویشته یو بل قتل نه کړو دا ټول څیزونو بنیاد خو د حسد نه شروع کي حسد په موتا کې موجود دی هغه خو د شیطان په خپل ملګری شوی دی شیطان ته ضرورت نشته چې ورشي هغه د چا په قتل اماده کي په غلا اماده کي په دوکې اماده کي دا خو د تا سره صدر سره دی شیطان په تا باندې حمله ورکېږي بهرحال نو دیو مشوره کړې وه ویل موږ د سحر جادو په ذریعې سره بندش کړی د مسلمانانو نارینه اولاد به نه کېږي اولنی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې دی پیدا شو اسما رضی الله عنه په د هغې کې راواغستو نبي علیه صلات وسلام ته راوړو د یو چا په ذریعې راولی وو مبارکباد یې ورکړو بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحنیک وکړو هغې ته دا هم سنت دی مونږ اذان والا مونږ دا ټول څیزونه منو خو د تحنیک والا څیز د مونږ او تاسو بیغم وي او اطبا هم دا تسلیم کړي ده باقي د کتابونو کې لیکلي دي چې د بچه ګیډې ته اولنی څیز کوم ورغللو په دغه بچه باندې پوره د اثرات دغې کېږي نو د دې هم ډېر زیات خیال ساتل پکار دي او دریم نمبر حق د بچي په خپل مور او پلار باندې پلار خصوصا په پلار باندې غدار چې په ومه ورځ د دې عقیقه وکړي عقیقې لپاره که دا نر اولاد دی بچی دی شوی دی دوه ګډانه لالل کا دو بیزی والا لیکا مؤنث مذکر دی کې برابر دی که لور دی شوی دی په دې کې یو بیزا یو چیلې یا یو ګډ یو ګډه لالک هغه وز دې څومره کېږي د هغې په موافق باندې وکړه او د پیدایش په دغه اومه ورځ چې کله ته عقیقه کې په دې ورځ بچي ته نوم هم کېږده په نوم کې به احتیاط وکړه د بچي یو حقدام دی چې د هغه لپاره د ښه نوم انتخاب وکړي